السلام علیکم ملګرو، زه احمد موسی سالار یم او تاسو زما یوټیوب چینل موسی سالار سبسکرایب کړی دی. ډیره زیاته مننه کوم ملګرو چې سبسکرایب کړی دی او چا چې نه دی سبسکرایب کړی هغه ملګري یې سبسکرایب کړئ، ځکه چې موږ هڅې کوو چې ستاسو دپاره ښې ویډیوګانې جوړې کړو او اپلوډ یې کړو. موږ د چا د چینل نه یا د بل ځای نه ویډیو نه راخلو، بلکې خپلې ویډیوګانې جوړوو د خپلو ملګرو نه، یا زه خپله ویډیو جوړوم او هغه تاسو ته اپلوډ کوم. خاصې کوو چې ښه معیاري شاعري ستاسو لپاره په چینل باندې وړاندې کړو. ملګري دي راسره راغلي یو د خپل کلي د غره لمن ته، او نومبر دی، ونو خپلې پاڼې ریجولې دي او ځینو زیړې کړي دي، ریجولو کې دي او باران هم شوی دی. هسې مو غوښتله چې یو ویډیو ستاسو دپاره راکړو، ستاسو د مننې لپاره چې تاسو زما چینل سبسکرایب کړی دی او ستاسو ته یې اپلوډ کړو. یو دوه شعرونه، ځکه چې شاعر سړی او خبرې کوي او شعرونه پکې ونه وایي، نو یو دوه شعرونه تاسو ټولو ملګرو ته ډالۍ چې د ارمانونو مې تکیه جوړه کړم، د ارمانونو مې تکیه جوړه کړم، د شپې کېږدم د خپل سر لاندې د میمونۍ د تماکو پاڼې اوف، د میمونۍ د تماکو پاڼې اوف چې ورکړې وې د ور لاندې. ډېره زیاته مننه ملګرو چا چې زموږ چینل سبسکرایب کړی دی. هڅې به کوو چې ستاسو لپاره ښې ویډیوګانې راوړو. ډېره زیاته مننه. الله په امان.